د دې وخت راغلی چې دغه تور میرینو پسونه نورو ورشوګانو ته مخه وکړي. د څارویو د موسمي ویش دغه سیستم ځکه روغه او تنوع بډایه ساتي. ګونسالو پالومو د کاسیرس ښار څخه د باندې د هسپانیې په شمال کې خپل فارم بیرته فعال کړی. دوی اورګانیک د زیتون تیل، غوښه او ټوکر تولیدوي. دغه فارم د 21مې پیړۍ د فارمونو وړتیا لري، یعنی هغه ډول بزګري چې اروپایي ټولنه یې د راتلونکي لپاره غواړي. هغه له خپلو شریکانو سره یو ځای لږ تر لږه 80,000 یورو پر پایداري بزګرۍ باندې لګولي دي، خو د لیتیوم د یو کان پرانیستنه د پر کاروبار سیوري غوړولی دی. د زیتون دغه ونې چې موږ په منځ کې ولاړ یو د کان ککړې لوګي جذبوي. دا خو هیڅ امکان نه لري، نه یوازې د استخراج پر مهال بلکې دغه حالت به دایمي وي. دا هر څه به له منځه ولاړ شي. د لیتیوم یو تر ټولو پراخه زیرمه دلته د سیرا دیلا موسکا په سیمه کې وموندل شوه. دغه ځای د کاسیرس له تاریخي مرکز څخه لږ دی خواته پروت او د یونسکو د نړیوال میراث یوه برخه ده. اوس پکې حالت ترنګلی دی. عادي خلک د کان د پرانیستلو پر ضد احتجاجونه کوي. جوستینا پیریز د احتجاج د کمپاین یوه سمبالونکې غړه ده. تر ټولو بده خبره دا ده چې دا شنه ساحه به تخریبیږي چې د کاسیرس ښار ته څیرمه د دغه ځای په اصطلاح سږي بلل کیږي. ځینې خلک وایي چې هغه ځای له ښاري مرکزه یوازې 1.5 کیلومتره لرې پروت دی، خو د اوبو د تصفیې بټۍ بیا یوازې 300 متره ورڅخه لرې ده او دلته دوی غواړي چې کیندنې پیل کړي. دا وحشت دی. کورونه او عام خلک خو ورته ډیر نږدې دي. د عامو خلکو اندېښنه دا ده چې د لیتیوم استخراج ښایي هوا او د تل اوبه ککړې کړي. خو د کانونو استرالیایي شرکت په خپله ویډیو کې یو ښه راتلونکی انځوروي. په اروپا کې د لیتیوم کانونه د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د برېښنايي موټرو بيټرۍ دلته پرې جوړې سي. هغه له فوسیل سون توکو او د نورو هېوادونو له سرچینو څخه د استقلالیت په لور ګام دی. د یاد شرکت لپاره هم دغه کان یو ستر فرصت دی. د بدلون دغه بهیر ته اړتیا لرو څو د کاربن ډای اکساید کچه راټیټه شي. د موټرو ټول جوړونکي داسې برېښنايي موټرونه غواړي چې د لیتیوم بيټرۍ ولري. په دغه ویډیو کې د ایکستریمادورا د کانونو شرکت خپله پروژه تشریح کوي. دوی غواړي چې په کال کې 15,000 ټنه لیتیوم هایدروکسن په پایداره توګه د مځکې راوباسي او پکې له نه تصفیه شوو اوبو څخه کار واخلي. د دوی په خبره د استخراج لپاره په اونۍ کې فقط یو څو چاودنې باید وسي او ځنګلونه به هم بیرته رغول کیږي. د لیتیوم زیرمې انتقالولی نشو، هغه دلته دی، خو د دې ځای صنعتي پرمختیا هم مهمه ده. موږ لیتیوم نه راوباسو او بل چېرته یې پروسس کوو، بلکې موږ دلته داسې صنایع رامنځته کوو څو لیتیوم هایدروکساید تولید کړو. دغه صنعت تر اوسه پورې په اروپا کې وجود نه لري. د والس په خبره د تولید دغه خپلواکي ښایي هسپانیې ته د لیتیوم بيټریو په کاروبار کې یو مخکښ رول ور په برخه کې. دغه شرکت د زرو کارځایونو ژمنه کړې چې 218 به یې په خپله په کان کې وي. سره له دې چې بیکاري زیاته ده، خو ډېری اوسیدونکي پر دې ژمنې باور نه لري. دلته نه د ماشینونو او لاریو د چلولو او نه د چاودیدونکو موادو کارپوهان شته. کیمیا پوهان هم نه لرو. نو څوک به دا کار وکړي؟ په حقیقت کې دغه بیکاره خلک هلته کار نشي کولی. کاري ځواک به ورته له نورو ځایونو څخه راځي. د ډیریو ځایي خلکو لپاره د پروژې سره تړلې ژمنې ملموسې نه دي. مانولو سانچز د یاد شرکت داسې کارکوونکي ونیول چې د پر مځکه یې بې له اجازې ونې پرې کولې. دوی تر مځکې لاندې د تیږو نمونې هم لټولې. ما ورڅخه هیله وکړه چې ولاړ شه. اصلا مې ورباندې دعوه هم کولی شوه. د سانچز کور به د کاڼو د پروسس بټۍ سره جوخت پروت وي. دی دلته رالوی سوی او دا کار ځان ته ګواښ بولي. دا را باندې تاثیر لري ځکه چې دوی ښایي ما وشړي، یا په آسان ډول یا په زور. که ونه وځم نو ښایي د پولیسو له ځواک څخه هم کار واخلي. بیا به نو ماشینونه راشي او زما کور به ونړوي.
مانولو سانچز همدارس د چاپیریالي او صحي خطرونو څخه هم اندېښنه لري. د قانونو کارپوهان وایي چې مضر لوګي او د تل اوبو ته متوجه ګواښ شایي په دې راکم سي چې دغه کان تر مځکې لاندې پلان سي، خو دغه پلان اوس نه عملي کیږي. په اروپا کې د لیتیوم استخراج ته د یو ستر فرصت په سترګه کتل کیږي. موږ نشو ویلای چې د چاپیریال او اقلیم ساتنه غواړو او په اروپا کې به هر څه پاک پاتې شي، خو مثلا په چیلي او نورو ځایونو کې بیا ژورې کندې شاته پرېږدو. دا هیڅ انصاف نه دی. دا نه د چاپیریال ساتنه ده او نه د نړیوال مسؤلیت منل دي. په اروپا کې کافي کارپوهان شته. موږ د کانستنې نوي ډولونه او د سرچینو داسې پروسس رامنځته کولی شو چې چاپیریال نه ککړوي. دغه ټکنالوژي بیا صادرولای هم شو. خو بیا هم د کاسرس اوسیدونکي هغه ته د شک په سترګه ګوري. داسې یو صنعت چې د اوبو زیرمې او اتموسفیر ککړوي، شور او ځواک زیږوي او زموږ میراث او دغه سیمه ویجاړوي، زموږ د ژوند له طرز سره سمون نه لري. په دې وروستیو کې سیمه ییزې ادارې د کان د استخراج جواز رد کړ، خو د اکسرې مادورو شرکت غواړي چې پر دغې پریکړې دعوا وکړي. د کنسالا پالومو په شمول د کاسرس اوسیدونکي ستړي دي او حقوقي لانجه نه غواړي.